ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د سراج الدین حقانی څخه غوښتنه کړې ده چې افغان جنو مکتبونه دې خلاص کړي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته ویلي دي چې تاسو د افغان جنو او ښځو څخه سیاسي استفاده کوئ. له تاسو څخه هیله کوم چې افغان جنو مکتبونه او ښځو ته خپل حقونه ورکړئ. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکني حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. محمد اشرف غني د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني ویل بدمرغه نن افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي دي او دلته نور طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور نیوز چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.